قرآن عظیم الشان کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ما درته وویل چې دا آخره عشره ده، یو خدا چې په دې عشره کې الله سبحانه وتعالی ډېر بېشماره بندګان د جهنم د اور ازادوي، او بل دا چې الله سبحانه وتعالی په دې آخره عشره کې یوه شپه د قدر پیدا کړې ده. دا ډېر قدردان شپه ده، ځکه الله سبحانه وتعالی هم دې ته د قدر شپه ویلې ده لعظمتها، د دې د عظمت په خاطر، د دې د قدردانۍ په وجه باندې الله سبحانه وتعالی لیلة القدر ورته ویلې ده. قرآن کې عجیبه الفاظ دي. انا انزلناه فی لیلة القدر، دا قرآن موږ د قدر په شپه نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلة القدر، ته څه خبره لیلة القدر څه شي ده؟ لکه موږ چې چاته وایي یو لوی داستان شاته پروت وي، یو غټه خبره پیښ سوي او بل سړی نه خبر، ورته وایي ته څه خبرې برای ماښام څه حال و؟ الله هم موږ ته وایي وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. په دې شپه باندې عبادت کول، په دغه شپه باندې د الله جل جلاله ذکر او اذکار کول، په دغه شپه باندې د قرآن عظیم شان تلاوت کول، په دغه شپه باندې صدقه او خیرات کول، په دغه شپه باندې زکات ورکول یا هر نیک عمل په دې شپه باندې کول، دا د زرو میاشتو د عبادت لا هم زیات ثواب لري. ځکه خیر راغلی دی، خیر د اسم تبدیل څخه د ډېر زیات ثواب لري، چې د زرو میاشتو د عبادت ثواب په یوه شپه موږ ته راکړي دا لویه خبره ده. زر میاشتې څو کاله راځي؟ 83 کاله او 4 میاشتې. یعنی که سړی په دغه لیلة القدر په شپه باندې په داسې حالت کې چې ایمان یې درلودي او مخلص و د الله جل جلاله څخه د ثواب امید درلودي، ثواب امید شرط دی، نو الله سبحانه وتعالی په دغه یوه شپه باندې الله سبحانه وتعالی دته د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورکوي. سونه عبادت چې موږ په زر میاشتې کې کوو، په دغه زر میاشتې په عبادت باندې چې الله څومره اجر مشترک کوي، څومره ثواب مشترک کوي، په دغه شپه که سړی عبادت وکړي ګویا د زرو میاشتې ته په یو پله لاسته راوړي. دا څومره لویه خبره ده. اصل کې دا ګټه پټه ګټه ده، دا موږ ته نه معلومېږي. که ښکاره ګټه یې بیا به هر انسان د دې لاسته راوړلو لپاره هر قسم کوششونه وکړي. په دنیا کې که یو باچا امر وکړي، که چیرې چا دغه یوه شپه کار وکړي، یوه شپه کار یې زموږ سره وکړي، فقط یوه شپه، دته به موږ د 83 کال او 4 میاشتې چې څومره اجرت دغه کار د جوړېږي موږ به هغونې اجرت په یوه شپه باندې ورکړو. څه خیال دی چې په اور کې دا کار وي لا به زموږ خلک ځان ورسوي. وجه څه ده؟ دا د انسان حرص دی. انسان ظاهري ګټې ته ګوري، دا ظاهري ګټه هغه نه موجوده ده، لیکن الله سبحانه وتعالی موږ ته د دې شپې په عبادت په سلسله کې الله موږ ته وایي لیلة القدر خیر من الف شهر. علما لیکي العمل فيها والصدقه والصلاه والزکاة افضل من عبادت الف شهر. په دې شپه باندې که سړی زکات ورکړي، که لمونځ وکړي، که نفل وکړي، که جماعت لمونځ وکړي او یا تسبیحات ووایي یا درود شریف ووایي، الله سبحانه وتعالی د دغه شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه الله سبحانه وتعالی زیات اجر ورکوي. د شپې ډېر زیات قدردان دی، باید په قدرداني یې ونیسو. ګورې 11 کاله موږ د خپل نفس مطابق زندگی وکړو، چې موږ ته به مزاج څه ویل هغه موږ کول، لیکن یوه ورځ یا اخره لسیزه کې چې کومه ورځ د شبې قدر ده، دغه اتاق شپې خو نور نه د اتاق شپې خو باید موږ زړونو کې په عبادت باندې. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي، بل روایت دی، من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که سړی د قدر په شپه باندې
د الله په وړاندې په عبادت ودرېدې په داسې حال کې چې ته ایمان مؤمن و ایمان یې درلودې او پر دغه عبادت یې د الله څخه اجر هم غوښتې الله سبحانه وتعالی به د ټول ګناهونه معاف کړي خو دا ګناه ګناه صغیره شي که په دغه قدر په شپه باندې الله سبحانه وتعالی ته موږ لاسونه پورته کړو خپل د تېر سوي چې کوم ګناهونه زموږ څه سوي دي یا خطاوې راڅه سوي دي څونه بوجونه زموږ پر دې اوږو باندې پراته دي څونه ګناهګاره یو موږ اما الله مې ټول د ګناهونو ډک دی او موږ الله سبحانه وتعالی ته لاس د عجز او د زارۍ پورته کړو او ورته وژاړو چې الله دا مبارکه شپه ده زما څه ګناه سوی ده زه اقرار کوم ما ګناه کړې ده خطان مې هم کړې ده قصدن مې هم کړې ده په داسې حال کې چې زه په پوهېدم چې دا ګناه ده هم مې کړې ده نه په پوهېدم هم راڅه سوې ده الله زه نن په دغه مبارکه شپه باندې الا ستا څخه مغفرت غواړم استغفار غواړم الا ته ما وبخښه زما توبه ده الله سبحانه وتعالی به دې بخښي نو په دې شپه باندې د عبادت ډېر کوشش وکړئ خاص کر په دې شپه باندې د خپل بیبیګانې یا د کور فامیل چې کوم دي د عبادت لپاره وهڅوئ هغوی هم عبادت لپاره راکښېنوئ د هغوی د خوراک او د څښاک بندوبست وکړي صدقې په نیت یې وکړي الله سبحانه وتعالی به د زرو میاشتې د صدقې ثواب درکوي د دې چانس او د دې موقع څخه ګټه واخلئ بل کال ګوره موږ مړی که ژوندي څونه کسان تېر کال په دغه شپه باندې ژوندي وه او په دغه امید باندې عبادت پرېښوئ چې راتلونکی کال به بیا وکم نن هغه د ټولو خاورو لاندې دی که موږ په دغه شپه باندې عبادت پرېږدو په دا نیت یې پرېږدو چې انشاءالله په راتلونکي کال په شب قدر کې به زه ښه عبادت کوم څه خیال دی ته به ژوندی یې بیا د یوې شپې د ژوند یقین لرې نه یې لرو نو دا موقع ده دا یو استفاده موږ باید د دې موقع څه واخلو دا یو چانس دی دا موږ باید نه کړو ضایع په دې باندې د خپل حده پورې باید موږ ټول عمل وکړو